وڅې وروره ګوټونه پلش کوې و وروره ګوټو پلش کېدو ته ناست یم دلته نو د زما ګوټونه به راپلش کوې وڅې وروره او دا چې دي دا ګران دي په 2 لک روپۍ دي چې را خراب یې نه کړې هی څه وایې وروره په 2 لک روپۍ هم ګوټونه شته و وروره در 2 لکه زیات ګران لاسته ګوټونه دا زما ګوټونه به ته راپالش کړې که بیا نه کړې راپالش ای وروره زه به تا دومره ګران ګوټونه نه کړم پالش دا ما خو تر اوسه نه دي پالش کړي دی نه چې راڅه خراب نه شي یاره خرابوایه مه ښه ښایسته یې راپالش که په بازار کې چې موږ په مین برانچ کې پالش کوو هلته د موږ څه 10,000 روپۍ اخلي تا ته به وروره 8,000 روپۍ درکړي ښایسته یې راپالش که ای څه وایې وروره دا 8,000 روپۍ دا بیخي ډېرې روپۍ نه دي ولې دا خو ډېر ګران ګوټونه دي وروره دا راڅه خراب یې نه شي په 10,000 باندې پالش کوي دا نو ما څه خراب نه شي وروره دا ستا ګوټونه یا به ته پالش که خرابوایه مه ورور به تا ته 8,000 روپۍ درکړي ښه و دی نه چې راڅه خراب نه شي وروره ګران ګوټونه دي ښه ښایسته یې راپالش که مای صحیح ده تېره وکړ ته دا چوټ په پښو کې زه به پالش یو خالي ګوټو پالش کېدو راته 8,000 روپۍ ورکوي او وروره دا ستا ګوټونه پالش شو پالش شو ښایسته دې پالش کړي دي ستا او د مین برانچ کې هېڅ فرق نشته برابر دي صاحب جي ډېر ښایسته دې راوستلي دي ستا او د مین برانچ په پالش کې هېڅ فرق نشته ما اول وارې و ما په دومره ګران ګوټونه تر اوسه نه وو پالش کړي ډېر ښایسته دې پالش کړي دي ونیسه ستا 8,000 روپۍ یا زه 8,000 روپۍ نه غواړم پالش په 100 روپۍ دي ما ته 100 روپۍ راکړه ما د تا سره اول د 8,000 روپۍ خبره کړې ده ستا حق کېږي زه د خپل زبان نه وړم ما تا سره زبان کړی دی اول وروره 8,000 روپۍ حق دی یا وروره زه په پالش په 100 روپۍ دي زه بالا نه غواړم ما ته خالي 100 روپۍ راکړه وروره په مین برانچ کې ما ته په 10,000 روپۍ را پالش کوي اوس هم دا دي ما ته په دې کې 2,000 روپۍ پاته شولې تا سره ما زبان کړی دی زه در خپل زبان نه وړم ستا خپلې 8,000 روپۍ دي ستا حق دی واخله پالش سم دی هو ډېر ښایسته پالش کړی دي ما ګران ګوټونه تر اوسه نه وو پالش کړي تر اوسه یا ډېر ښایسته پالش کړی بالکل د دې او د مین برانچ فرق نشته صحیح ده کور دی ودان ای ورور یو خبره به درته خواخ به نه بده یا نه بدم ته نیونې سوي د ګوټو د پالش کېدو راته 8,000 روپۍ ورکوي یا وروره زه لیونی سوی نه یم چې د ګوټو 8,000 روپۍ ورکوم دا د ده د مجبورۍ 8,000 روپۍ ما ورکړې د ګوټو د پالش کېدو د مې نه دي ورکړي د ده څه مجبوري وه بابا ما ته پیسې راکړه زه کپړې پاخم زما د انډوال واده دی زه هغه واده له ځم زه پیسې نشته زه پیسې د کومې خوا ته درکړم یا بابا زما د انډوالانو د ګوډو به نوي کپړې دي زه په زړو کپړو کې ورسم دا خوند نه کوي ما ته زه به هم نوي کپړې واخلم بابا زه هغه تېره میاشت م کپړې در کټ کړې وې هغه واغونده د یار واده له ولاړ شه ما سره پیسې نشته یا بابا د تېر میاشت څخه څنګه واغوندم د ګوډو نوي کپړې زه به زړې اغوندم زه به په زړو کې ورځم یا زویه تا دا در معلومه ده چې کار نشته دا سیټان خلکو چې کوټونه یا چوټې وش کېږي هغه یې وغورځوي نوي یې اخلي مونږ یې نه راوړي چې موږ هسې لایقو څه پیسې وګټو بیا زه تا ته درکړم زویه پیسې نشته د ما سره یا بابا زه کپړې غواړم زه د زما د انډوال واده له زه په نویو کپړو کې ځم په زړو کې زه نه ځم زه مجبوري ده چې مجبوري نه یم ما نوي کپړې در اخیستلې یا بابا ما ته بیا راکړه بس دغه یو خواهش مې راپوره کړه بابا مه مې زیری وه زویه نشته پیسې را سره بابا یا نو ما ته خوند نه راکوي بابا د ګوډو نوي کپړې په غاړې زما زړې په غاړې ما ته خوند نه راکوي ما زویه ته دی وکړه ته ولاړ شه کور ته زه به در ماښامه د پیسو بندوبست وکړم صحیح ده بابا ټیک صحیح ده زویه اوس داسې پیسې غواړي وایي زه کپړې په کاټوم خو دلته زموږ کار نشته زه اریان یم وکړم څه یا الله ته مې پرده وکړي موږ تاسو ته هم داسې پکار ده چې د مسلمان سره دا رقم مدد وکړو چې د بل لاس هم نسی په خبر زموږ د ښایسته میسج کوم خوښ شوی د ثواب په نیت مخ دې سره شیر کړي ان شاء الله دا غننګ ښایسته میسجان به نور هم درته جوړو جزاک الله